مالان میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلامونه وخت مو بخیر هیله در روغ جوړ خوشاله وي درنو لیدونکو موږ کابل کې کافرشي کوڅې ته راغلي یو او دلته به تاسو ته د چاینکیو په اړه معلومات وړاندې کوو ځکه دغلته دغه سیمه کې د دې سیمې چاینکي ډېر زیات مشهور دي یعنې زیات شهرت لري نو موږ له حاجي صاحب سره پوښتنې کوو د هغې نه به وپوښتو چې دوی دا چاینکي څنګه جوړوي او اوس یې مشتریان څنګه دي د چاینکیو د فروش په اړه به هم پوښتنې ته وکړو حاجی صاحب سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب خاص انشاءالله. تشکر زنده باشین. حاجی صاحب میشه در قلمال خودم معرفی کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم عبدالولی یکی از باشندگان کوچه کافروشی. چطور از فروش چاینکی چه قسم جور میشه یک چاینکی؟ خب خدا مهربان است دیگه. خب کوچه کافروشی از جمله از کوچه‌های قدیمی کابل است. همونطور که خودشون قدیمی است که مشتریای قدیمی میان اینجا می غذای سنتی ما افغان‌ها می چاینکی است به خاطر لذیذ بودنش از جای بسیار دور میان اینجا مردم چاینکی میخورن. و چاینکی معتبر دیگه از گوشت بره پخته میشه از گوشت گوسفند پخته میشه به خاطر امی بره و امی گوسفند بودن زیاتر مردم خوش میکنه اینجا چاینکی میخورن. گوشت کلی تازه است. گوشت فقط تازه اون صبح که کشته میشه اون صبح اینجا میاریم ریزه میکنیم باز امور در مقابل مردم اینجا تقسیم میکنیم اینجا پخته میکنیم. چاینک پخته فقط هم خود چاینک اینم چاینک امیر تقسیماتش میکنیم این می رقم بینیمی با زیرش آتش در میتیم با زیر پختش میکنیم. مشتری چطور است این روزا میای از کجا میای زیاد؟ خب مشتریای ما تقریبا دیگه میان اگر اونایی که از اطراف آماده‌گر باشن اینجا پشت سودا بلد باشن باز اینجا میان چاینکی خود میخورن نان خود میخورن باز میرن دیگه. همین طبقه های متوسط دیگه بچه جوان یک ذره کم علاقگی نشان میدن چون نخوردن اگر بخورن لذتی را ببینن طبعا اونا بلد میشن. قیمت یک چاینکی چند است؟ قیمت یک چاینکی رو ما یک نان یک چاینکی رو میتیم 160 روبه. شما چه وقت میشه کاربار میکنید؟ مورد کاربار کامل تقریبا از پدر از دیگه 70 سال از قدامت می دکان است. اینجا می دکان 70 سال است. پدر ما را خدا ببخشه ریسفید ساخته نفوت کرد. تقریبا این ما هم ریسفید شدیم دیگه. ما من ریسفید شدیم 70 سال قدامت می دکان است. شما چاینکی که جور میکنی از طرف روز کدام وقت مثلا کدام ساعت زیاد میای مردم میگیرن؟ و طبعا دیگه اکثرا مردم هم چاشت میاد ساعت از می 12 دیگه 11 نیم 12 و بعد تا ساعت 3 بجه 4 بجه ما نانخور داریم. از طرف صبح قدر نانخور نیست که از طرف چاشت است. بسیار زیاد تشکر. قربان شما مرسی تشکر زنده باشید. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې لمونږ سره پاتې همدلته په همدې سیمه کې له ځینو کسانو سره به خبرې وکړو د چاینکۍ په اړه چې چاینکي څنګه جوړېږي نورو هوټلونو ته هم ورځو او له یو شمېره کسان سره چې دوی خپل عملا راغلي دي دلته چاینکي غواړي وپلوري واخلي نو د هغوی سره هم خبرې کوو نو هیله ده د راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. قدرمن لیدونکو ډیره مننه کوو بیا هم ښه راغلاست همدې هوټل کې یو ځوان سره خبرې کوو چې دوی له کومې سیمې راغلي دلته او دوی د څه لپاره راغلي دي نو خپله له ځوان څخه پوښتو چې دوی د څه په خاطر راغلي دلته نو له دوی نه پوښتو. سلام بیادر خوب هستی؟ سلام علیکم جور هستی بخیر هستی. میشه در خدمت خود معرفی کنید؟ نامم عبدالمقتدر است باشنده همین کوچه کافروشی است. از کجا آمدید شما اینجا به خاطر چی آمدید؟ به خاطر نان خوردن اینجا آمدیم چاینکی خوردیم. فرمایش دادید چاینکی؟ چند است یک چاینکی به شما؟ 60 روپه. ما وقتی اینجا میخوردیم 80 روپه بود. حالا 160 روپه. او وقت ارزانی بود. زیاد میخوری چاینکی؟ او زمانی که ما میخوردیم 80 تا 80 روپه یادم است که ما خوردیم وقت اول کرزی. او وقت زیاد ما 80 روپه چاینکی خودم خوردیم. حال قیمتی شده گرچه نرخای قیمت شده بخش ازی وارا نمیکنه. او زمان 80 روپه. تناسی یا این دیوال چیز؟ تناسی. تنها آمدی؟ تنها آمدی. بسیار تشکر بیادر. تشکر بشه. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې له موږ سره پاتې له نورو کسانو سره به هم خبرې ولرو ورځو نورو دوکانونو ته هلته هم مختلف ډوله چاینکي جوړیږي نو د هغې مسؤل کسانو سره به هم خبرې ولرو نو هیله ده د راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ.
لیدونکو ډیره مننه کو بیا هم شرغلاس هم د سیمه کې یو بل هوټل یا دکان ته ورځو چې دلته دوی چپلی کباب جوړوي. له مسؤل کس حاجي صاحب نه به وپوښتو چې چپلی کباب څنګه جوړیږي او مشتریان یې څنګه دي، قیمتونه یې څنګه دي. خپله له حاجي صاحب څخه پوښتو. حاجی صاحب بسیار زیاد تشکر که با ما وقت دادید. خدمات خودم بالایت نسوده. نام ما فخرالله صاحب، سابقه دار چپلی کباب فروشی کافروشی. چطور از کاربار هم چپلی کباب؟ خوب است شکر. ما انشالله از بسیار سابقه دار هستیم. مقصد مشتری داریم، باز میآید کم مردم می باشه. کاربار ما خوب است. چی وقت شما این کاربار؟ تقریبا 100 سال شده باشه دیگه. 100 سال. آتن خود ما 50 سال شد که چپلی کباب پخته میکنیم و بله آدمی جدیم جای ده جای. این چپلی کباب چی قسم جور میشه؟ جور کردنش اگر برام کباب از گوشت است، از پیاز است، سارد جواری می باشه، دیگه چیز نداره. دیگه چیز خیلی. گوشت چی است؟ گوشت گاو. چی رقم مایده میکنی؟ چی رقم؟ ماشین میکنیم. خود قصاب برای ما ماشین میکنه، روان میکنه یا پخته میکنه. خود ما جورش میکنیم تازه امروزه. تازه می باشه، باز بر مشتری که میاد باز برش پخته میکنیم. روزانه چی چپلی کباب شما جور؟ روزانه حال گرمی است، یک ذره کمتر می باشه. زمستان بسیار زیاد می باشه. گرمی کم؟ از گرمی کمتر می باشه. زمستان بسیار زیاد میشه. زمستان هم خدا خوب فریمان اینجا که نوبت می باشه، هیچ بیروار می باشه بسیار زیاد. مشتری شما از ولایت ها یا از ساحای دیگه میاد؟ میگم از سراسر نمی افغانستان کدام آدم است که جره بلد نیست. ما بسیار سابقه دار هستیم. سابقه دار است، کل بلد است میاین. باز قیمت یک خوراک چند؟ قیمت یک خوراک 110 روپیه است، همراه یک تخم یک نان. خب حاجی صاحب داخل پیام شما به مردم و دولت چی؟ والا پیام ما بر دولت این است که آرامی باشه، کار غریبی باشه. این پیام ما دیگه چی پیام داشته باشیم؟ خیر باشه. آرام باشید. تشکر قربان. ډیره مننه کوو درنو لیدونکو چې تاسو تر دې دمه له موږ سره پاتې نو د چپلی کباب او د چاینکیو په اړه به نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کوو. نو هیله ده د راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تاسو موږ سره د دې دمه د راپور ته وروستی پاتې وئ. لکه څنګه تاسو تصویر کې هم ولیدل، راپور کې مو هم ولیدل، په همدې سیمه کې په زیاته کچه چاینکۍ پخېږي چې دا چاینکي د دې ځای چاینکي مشهور نوم لري. په زیاته کچه دلته مشتریان ورته راځي. د دې ترڅنګ تاسو ولیدل چې موږ د چپلی کباب له مسؤل کس سره هم خبرې وکړې، له یو شمېر نور کس سره مو خبرې وکړې. تر بیا بل راپور پورې مو چې زه نصرت الله خوشحال حاضرېږم. تر هغې په لویه باکون کې رفت سپارم. ښه وخت ولرئ.